بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د روان لمریز کال د غویي 1826 او د 2022 کال د می 14 نیټه ده. تاسو د ژوندون د شپږو بجو خبري ټولګه ګورئ. د خبرونو په پایل کې تر ټولو مهم: ایران یو ځل بیا په ټول شموله حکومت ټینګار کړی. ایران وايي اسلامي امارت دې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه هڅې وکړي. د افغان اردو بیا جوړېدل او د کارپوهانو وړاندیز. د چارو کارپوهان وايي اسلامي امارت دې په نوي اردو کې د تیر حکومت هغو کسانو ته هم ځای ورکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت عواید ډیر شوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په تیرو 9 میاشتو کې نږدې 10 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې د امریکا د کالیفورنیا په یو کلیسا کې وسلوال برید 6 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حکمت الله هوتک یم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له اسلامي امارت څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه هڅې وکړي او په دغه برخه کې اقدامات ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده خبریالانو ته ویلي چې د اړتیا په صورت کې ایران چمتو دی چې تر څو له اسلامي امارت سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. خطیبزاده زیاته کړې امارت دې هڅه وکړي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کېدو په اړه حرکت وکړي. پر افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ایران څو ځله په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. نوي اردو ته څه باندې 110,000 کسانو نوملیکنه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوي اردو د جوړېدو لپاره 110,000 کسانو نوملیکنه کړې او دا بهیر دوام لري. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي اسلامي امارت دې په نوي اردو کې د تیر حکومت هغو کسانو ته هم ځای ورکړي چې د جمهوریت له سقوط وروسته لا هم په هیواد کې پاتې دي. د جمهوری نظام پر راپرځېدو سره د افغانستان تیر امنیتي او دفاعي بنسټونه هم ونړېدل. له هغې وروسته د اسلامي اماراتو پر راتګ سره د نوي اردو او امنیتي بنسټونو د جوړېدو لپاره اسلامي امارات حکومت له سره کار پیل کړ. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي په نوي پوځ کار روان دی چې تر دې دمه ورته 110,000 کسانو نوملیکنه کړې. دفاع وزارت که څه هم د نوي اردو لپاره په واضح ډول شرایط نه دي اعلان کړي، خو د افغانانو غوښتنې دا دي چې باید یو ټول شموله پوځ جوړ شي او تیر حکومت نظامیانو ته هم پکې ځای ورکړل شي. کارپوهان وایي اسلامي امارت دې په خپلو لیکو کې د تیر حکومت نظامیانو ته هم ځای ورکړي. ښه به دا وي چې په دې کې د پخواني حکومت کوم روزل شوي عسکر چې دي هغوی ته هم ځای ورکړلی شي تر څو پورې دغه سوال حل شي او د افغانستان اردو ټولګډونه اردو شي. نو هغه ستونزو او اوازو ته چې ګواکې طالبان په یوازې سر غواړي چې اردو جوړه کړي، د هغې دپاره به هم یوه د حل لاره وي او دغه سوال ته به ځواب ویلی شوی. په ورته وخت کې یو شمیر نور شنونکي هم وایي چې په اردو کې کار کول د ټولو حق دی او اسلامي امارت د خپل اردو ټول شموله کړي. دوی زیاتوي هغو کسانو ته دې هم ځای ورکړي چې لا هم په هیواد کې پاتې دي. هیواد هر وګړی حق لري چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې دولتي ادارو کې برخه واخلي تر څو چې د هیواد اردو ملي اردو نشي افغانانو ته د منلو وړ نه ده. تر نن ورځې پورې د افغانستان څه امنیتي ځواکونه چې دي د طالبانو په واک کې دي. طالبان که غواړي چې بریا په هیواد کې ترلاسه کړي، دوی باید خپلې ټولې ستونزې خپل ټول کارونه د ولس سره شریک کړي. د یادونې وړ ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته له هیواد څخه د امنیتي ځواکونو په ګډون ډیری خلک د امریکې په تخلیه کې له هیواد څخه ووتل چې ځینې یې په هیواد کې پاتې شول. هیره دې نه وي چې دفاع وزارت لا تر اوسه د یونیفورم په اړه کومه وروستۍ پریکړه نه ده کړې او ویلي دي چې دا چاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان صرافانو د اسلامي امارت تر ډاډ وروسته د صرافۍ مارکیټونه پرانیستل. د افغانستان صرافانو سرتاسري ټولنه وایي
د اسلامي امارت حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. صرافان د افغانستان بانک د نوې پریکړې عملي کولو ستونزمن بولي او وایي چې د افغانستان بانک دا طرحه ورته د منلو نه ده. د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې د افغانستان اکثره صرافان دغه شرایط نشي پوره کولی، نو باید له سره پر دغه پریکړه کتنه وشي. د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنه وایي د اسلامي امارت حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. دی وایي چې اوس مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې د دوی مشرتابه به د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د اسلامي امارت حکومت د مالی وزارت له سرپرست د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي. امارت اسلامي د مشرانو د زیات عدد مشرانو سره لیدنه کتنه وکړه. د هغو ټولو مشرانو خواهش دا و چې موږ باید مارکیټونه خلاص کړو او ټول هغه ستونزې چې د جوازونو په رابطه باندې د افغانستان بانک سره یې لرو، سبا د سې شنبې په ورځ به د وزیر صاحب مالیې، رئیس صاحب د افغانستان بانک، اتاق تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د اتحادیې د نمایندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی به ورته ایښودل کیږي. بناء د اسلامي امارت د مشرانو د خاصې او مکررې غوښتنې له مخې څخه موږ په ټول افغانستان کې خپل کاربندیز د فعلا دپاره اعلان کړي چې کاربندیز به نه وي، ختم وکړي کاربندیز او خپل مارکیټونه مو ټوله خلاص کړي. د افغانستان مرکزی بانک پر صرافانو په خپلو شرایطو کې د کاغذي جواز د ترسره کولو لپاره په افغانستان بانک کې 15 میلیونه افغانۍ د ضمانت په توګه ایښودل او د صرافانو د فعالیت لپاره د 50 میلیونه افغانیو لرل ایښي وو. خو صرافانو د افغانستان بانک د دې پریکړې عملي کول ستونزمن وبلل او وایي چې د افغانستان بانک دا طرحه ورته د منلو نه ده. د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې د افغانستان اکثره صرافان دغه شرایط نشي پوره کولی، نو باید له سره پر دغه پریکړه غور وشي. میتودونو کې کمښت راولي یا دې کې تجدید نظر باید وشي، اقتصادي پلاوی راوغوښتل شي. د دې پلاو په نظر کې نیولو سره د دې صرافانو لپاره باید جوازونه په 3 کټګوریو ویستل شي چې مثلا ټیټ وي، متوسط او نهایي. نو موږ هم غواړو چې د مالي نظام ښه شي او د خلکو لپاره که چیرې د مالي نظام بند شي نو موږ نشو کولی چې خپل ورځنی کارونه چې دلته د ورځې تر 200,000 خلک خپل فعالیتونه سرته رسوي او تر 300 میلیونه ډالر پورې پیسې کته پورته کیږي. نو د دغه د ښه والي لپاره باید د افغانستان بانک له دغو تجارانو سره د راکړې ورکړې لپاره او په مالي سیستم د ښه والي لپاره د خلکو او هم د اجتماع او هم د دغو سرمایه‌دارانو ترمنځ د راکړې ورکړې سیستم درست کړي. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د اسلامي امارت د حکومت د ریاست الوزاره اقتصادي کمیسیون د اسلامي امارت په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته لارښوونه کړې وه چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. په بغلان کې څه روان دي؟ د بغلان په اندرابونو کې د جګړې او ملکي وژنې راپورونه څومره حقیقت لري؟ هلته اوسنی امنیتي وضعیت څه ډول دی او د اسلامي امارت مسؤلین د دغو ادعاو په اړه څه وایي؟ زموږ خبریال نورګل اندروال د اندراب درېګونو ولسوالیو ته تللی او ملکیانو ته د مرژوبلې د ادعاو په اړه یې له ځایي خلکو سره خبرې کړي دي چې ستاسو پام ورته راړو. د بغلان ولایت د اندراب له درېګونو ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د ملکي وژنو، تاوتریخوالو او جګړو راپورونه خپاره شوي دي. اوس دغه ولسوالیو ته موږ په لار راسو څو په دغه ولسوالیو کې معلومه کړو چې د ملکي وژنو، تاوتریخوالو او جګړو راپورونه د اندراب په بنو، پل احصار او د سلا ولسوالیو کې څومره حقیقت لري. غواړو په دغه ولسوالیو کې د چارواکو او ځایي خلکو سره په دې اړه باندې خبرې اترې ولرو. دا د دهسرا ولسوالۍ ده. د دهسرا ولسوالۍ د ښار هغې څنډې ته مخامخ دره چې لیدل کېږي د قاسان دره ده. هغه دره چې څو ورځې وړاندې ترې ځینو بهرنیو رسنیو او پخواله رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي امارت ځواکونو په دغه دره کې عامو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او ولسي مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي وو چې په قاسان دره کې نښتې روانې دي او ژوند د عامو وګړو له ستونزو او کړاوونو سره مل شوی دی.
اوس د دې درې اوسیدونکي وایي چې په قاسان دره کې ژوند عادي حالت کې دوی مخ ته وړي او هیڅ راز امنیتي ګواښ او ستونزې په دغه دره کې شتون نه لري. ما در منطقه خودی ما ندیدیم که آدم بکیره. یکی چیزی رادیو نشر میتونه هر کس از جیبش یا راست یا دروغ میگه در رادیو. ما اون دیگه با خبر نیستیم دیگه. ما با چی میخواد امارات ندیدیم که نفر یک کشته باشه. ما این موردش مسافر شد ما دروغ نمیگیم. حقیقت کو همی است که یک تعداد افرادی که مسلح شد در کوه بود و برای علیه حکومت فعلی که جنگ میکرد دیگه او خواهمخواه که جنگ کنه حتما کشته میشه دیگه. هر دو طرف تلفات خود داشته. نفرها دیگه در وقتی در جنگ کشته شده و دیگه تا فعلا ما کدام افراد ملکی را که دیگه نیروهای حکومتی کشته باشه ما شاهدش نیستیم. هیچ ما ندیدیم. او کدام ملکی را ما ندیدیم که دم روی ما زده باشه یا امارات زده باشه با این هم ما ندیدیم بچه. یک آوازه مردم شنیدن میگه کی باید مانند دیدن که بچه‌ش ببینی به زبان اقرار کنی. این تا دستانه خودی ما ندیدیم. فضل خدا 8 ماه دیدیم 8 ماه نمیشه امارات این وطن ما است این منطقه ما است این مال ما است. نه کدام صدمه از پیشان دیدیم نه کدام ظلم دیدیم نه ستم هیچ چیز ندیدیم. جنگ خیاست خود آنمو داره که بدر دماغین که جنگ شد بدر کشتار است بدر ناامنی است دیگه فضل احسان خدا مردم ملکی تلفات نداریم. د بنو په لیسار او د سرا ولسوالیو په ښارونو کې هټۍ خلاصې پیر او پلور شتون لري او ورځنی ژوند بې ګواښه او ننګونو ده. د دې ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې جګړې تاوتریخوالو او د خلکو د ځورونو خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري او هغه چې په خواله او بهرنیو رسنیو کې د اندراب د جګړې په اړه تبلیغات کوي په ولس کې ځای نه لري او ولس ترې ناراضه دی. انشالله د اندراب هیچ گپی نیست بیخی و کلی. یگان تبلیغاتی که در فیسبوک و گپسخن می‌مونن اونا با کلی مکمل دروغ است. باز بین شما خودتون از چشم خود بازدید کنین برین بالاها یک گشت بکنین سیل بکنین ببینین. انشالله با کلی کدام گپی نیست کدام مشکلی نیست. یگان گپسخن دسته که میکنن مردمایی که میفهمیم که واس یگان فیسبوک ها خودشان اعلام میکنن انشالله گپی نیست بیخی. فعلا در ولسوالی پلیسار هیچ جنگ نیست هیچ جنگ وجود نداره. من تا یک شانت دست مزدیم اینایی که قاتل است دست این فرقای کو است بسیار دور. فقط گپ سری نمیخواد گپ است. یعنی در ولسوالی پلیسار هیچ گپی نیست فضل خدا. هیچ خبر نسته دلته هیچ تشویش نسته ګرځ اوازې پروپاګاندا شی لا نسته. موږ چې راغلي په ډاډه امنیت کې موږ دلته خپل میلې کوو هیڅ خبره نسته. نه جنگ سته نه وژنې سته شی لا نسته. خیر و خیرات. د بغلان ولایت د اندراب د درېګونو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وضعیت د عامو خلکو د دې ولسوالیو په ښار کلي او بانډو کې په عادي توګه باندې مخ پر وړاندې روان دی او هر څوک خپلې چارې تنظیموي او هیڅ راز ستونزه په دغه ولسوالیو کې شتون نه لري. با ما کسی اذیت نمی‌کنه. بیروی غریبی و بیچاره ما هستیم هیچ کس با ما کار نداره. نه یک یاغی را دیدیم نه باقی را. فعلا ولی خود این منطقه ما یعنی امارات دیده که امن است پوستم نداره. یعنی وقتی آرامی است یعنی وقتی کاروبار است مردم کاروبارش میکنه. دیگه کس طالب ما مزاحم نشده که ما را کس از خانه کشیده باشه یک لطو کوب کرده باشه یک ظلم اسلامی کرده باشه نکرده تانوز با چشم خود ما ندیدیم شخصی خودی ما ندیدیم. ما که اینجا ماجد داریم موضوع میریم موضوع میایم شب نصف شب وقتی خواب هر وقتی که برق میشه میریم میایم این گپ ما پی نیست وزر د بغلان د اندراب د درېګونو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مخکني جمهوري نظام تر سقوط کېدو وروسته په سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. دوی وایي پخوا به په خپلو ځمکو یا په خپلو سیمو کې نشو کولی چې خپلې ورځنۍ چارې په عادي توګه مخته ویسي او اوس د اسلامي امارات په راتګ سره په سیمه کې امنیت ډاډمن شوی او دوی کولی شي چې پرته له هر راز ویرې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کړي. نه فضل خدا در بازاری بنا هیچ کدام مشکلی ما نداریم. دکانداری ما امنیت است کس اذیت نمیکنه آزار نمیده ما را دیگه در کل آرام هستیم ما. مردم رسیدگی میتونه در کارشان بله مردم در رسیدگی میتونه مشکل در فعلا نیست. خواستمان از حکومت همیست که با مردم دیگه هم سایه همی آرامی و چیز زیادتر بکنه که مردم در کار و غریبیش بتونه رسیدگی در اندراب امنیت نبود عالی امنیت آمده ما میتونیم با کار و بار و با چیز خود رسیدگی کنیم. یعنی ما فضل خداوند نه 8 نفر اینجا مشغول کار هستیم. هیچ کسی ما را چیزی نمیگه که شما چی میکنیم چی نمیکنیم. ما مصروف همی کار چیز هستیم زندگی خود هستیم. قریه خیر و خیرات هیچ کدام گپی نیست.
دیگه ما کلام خاصی نداریم، خاصی ما این نیست که آرامی باشه، ما امنیت کار داریم. فعلا در اندراب امن و امنیت است، کامگپ نیست، سلوسوله فعلا زیر امن است. مردم در کار و باری خود ادامه داره، کس به کس غرضدار کس نیست، کسی که به کس غرضدار است و نیستن در منطقه نیست و فراری هستند. در فعلا در ساحه ما کدام مشکلاتی نیست. دیگه جای دوری در اطراف را دیگه توطئه مردم است که والا جنگ و جنجال است فلانی لاتوکو دیگه بدبختی مردم طریق گپای مردم راست یا دروغ میشنیم. در ساحه ما خو گپی نیست. د بغلان، بنو، پلیسار او د سلا د دې ولایت هغه ولسوالۍ وې چې د مخکني جمهوري نظام پر وخت کې په دې ولسوالیو کې وسله والې غلاوې او شخصي بدیانې زښته زیاتې وې. اوس د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په دې سیمه کې امنیت ډاډمن شوی، وسله والې غلاوې او شخصي دښمنۍ په بشپړه توګه له منځه تللې دي. د دوی غوښتنه له هغه چا څخه چې د اسلامي امارت پر ضد وسله راپورته کړې، غوښتنه یې دا ده چې له غرونو دې راښکته او په عادي توګه د خپلې ورځنۍ چارې د اسلامي امارت تر واک لاندې سیمو کې ترسره کړي او په ډاډمن امنیتي فضا کې د خپل ژوند ترسره کړي. تا زمانی که امارت اسلامی به داخل اندراب آمده الحمدلله همه چیزی ما به امن است. حتی تا اون ارباب هم گفت که تا دی سلام میرفتیم 100 پاتک بود به میل میزد، اگر قرآن میرفتیم قرآن اونوس میزد بلغت میزد که او سکو پیسه بده. عبادت اسلامی ما خوش هستیم، فضل خیر امنیت خوب است، دشمنی بین قریه که بود را گم شده یک گپی نیست، آرامی است. در حکومت قبلی در راه می رفتیم مردم اذیت و آزار میکرد، دیگه حال فضل خدا در راه میریم آزاد هستیم تا پلخمری و مزار و کابل و هر طرفی که میریم کس رای ما را نمیگیره. ما د بغلان ځایي امنیتي مسؤلین د اسلامي امارت د ځواکونو لوري اندرابونو کې ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو راپورونه ردوي او وایي چې دوی د ځایي خلکو امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. مسؤلین زیاتوي چې په اندرابونو کې به دوی هیچا ته اجازه ورنکړي چې د پخوا په څیر خپل سری وسلوال فعالیت ترسره کړي او یا هم لاس په وسلوالو غلاو پورې کړي. منګه په ټول بغلان کې عموما خاص کر په اندرابونو کې هیڅ چاته موږ اجازه نه ورکوو چې دلته بیا غلاوې وکړي، ډلې جوړې کړي، ټپلې جوړې کړي، خلک وځوروي او همدا رقم شخصي تربګنیو ته دا خلک هغه ورکړي، ادامه ورکړي. هیڅ چاته موږ اجازه ورکوو نه. له نظامي نه تر ملکي ټولې ادارې الحمدلله موږ دې ته ژمن یو. این گپا کل گپای فیسبوکی است. اگر مردم کشته قاتل است، اونا دزد است، اونا راهزن است، اگر مجاهدین که اونا رو گیر میکنه بعضیش که چی میکنه میکشه، اونا قاتلین است، اونا مردمای باغی است. دیگه قطعی مردم ملت بسیار روی نیک داره. مردم ملت از ما خوشحال است، میاد در ولسوالی همه مشکل خود همونجا حل میکنه. امارت اسلامی سکوم اردو تر راغلی د مسلمانانو او د ملت خدمت لپاره راغلی. دلته کوم کسان لکېږي هغه تاسو په عین سترګې وینئ چې هغه راهزن دي او طریق دي او دغه مرګ واسه روا دی. دیگه تبلیغات است، از پکتیکا مجاهدین آمده، از گردیز آمده، کدام گپی نیست. کلش مجاهدین بغلان است و مجاهدین قندوز است اینجا. د بغلان ولایت د سلا ولسوالۍ د قاسان درې د کاستراش سیمه د قاسان د دغه درې نه ځینو رسنیو او پخواله رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې دلته نسل وژنه پیل شوې ده او ملکي کسانو ته د اسلامي امارت د ځواکونو لوري مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه ادعا چې په دغه دره یا په دې سلا ولسوالۍ کې د ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وي نه تاییدوي. دوی وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په سیمه کې امنیت په بشپړه توګه باندې ډاډمن شوی دی. دوی پرته له هر رازویرې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي او سربیره پر دې په د سلا، بنو او پلیسار ولسوالیو کې د اسلامي امارت په راتګ سره د خلکو ترمنځ شخصي بدۍ او وسلوالې غلاوې چې مخکې د جمهوري نظام پر مهال په دغه ولسوالیو کې دوام درلود هغه هم له منځه تللي دي. نورګل اندړوال، ژوندون تلویزیون، د بغلان ولایت د سلا ولسوالۍ قاسان دره. په غزني کې پاکستان ته د وسلو قاچاق مخه نیول شوې. په غزني کې امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 3 کسان نیول شوي چې پاکستان ته یې وسلې قاچاقولې. د باختر دولتي خبري اژانس د خبر له مخې دغو کسانو غوښتل چې یو شمېر وسلې په لارۍ موټر کې پاکستان ته ولېږدوي چې د امنیتي مسؤلینو لخوا پیژندل شوي دي. دغه اژانس د کورنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې امنیتي مسؤلینو پر دې سربیره د غزني په قرهباغ ولسوالۍ کې هم د وسلو 2 قاچاقونکي نیولي دي. د یادولو وړ ده چې تر دې وړاندې څو ځله امنیتي ځواکونو د وسلو د قاچاقونکو د نیولو خبر ورکړی و.
ویل کېږي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته ډېر شمېر وسلې او جنګي تجهیزات د پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونو ته قاچاق شوي دي. ننګرهار کې به 15,000 ټنه هندوانې حاصل شي. چارواکي وایي چې ننګرهار کې د کانال په شاوخوا 3,000 جریبه ځمکه کې هندوانې کرل شوي چې د اټکل له مخې به سږکال 15,000 ټنه هندوانې حاصل ورکړي. د کانال رئیس ویلي چې د هندوانې د ننګرهار په بټي کوټ، بهسودو او یو شمېر نورو سیمو کې کرل شوي. په ورته وخت کې کروندګر وایي چې حاصل یې ښه دی او لسګونه کسان ورسره مصروف دي، خو بهرنۍ هندوانو بازار خراب کړی. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د بازار پیدا کولو کې دې لاسنیوی وکړي. نورحال زموږ د همکار میرویس انتظار په دې چمتو شوي راپور کې. د ننګرهار د هډې فارم چې دا سلګونه جریبه ځمکه د کانال اړوند ده چې دا کروندګر د بغلان نه شاوخوا 3 کاله وړاندې راغلي او دلته یې په دې ځمکه هندواڼې کرلي. دوی وایي حاصل یې ښه دی او خوښ دی چې په هیواد دننه ورته د کار زمینه برابره شوې او آن لسګونه کسان ورسره مصروف دي. کروندګر وایي چې د شته نظام مسؤلین دي د بهرنۍ حاصلاتو مخنیوی وکړي چې د دوی پر حاصل منفي تاثیرات اچولي او ډیر کم دي. لږ نه باید موږ ته حکومت مؤسسات د دې دپاره موږ ته هغه برابر کړي چې نور ولایتونو ته، کندوز ته، بغلان ته، شمالي ولایتونو ته موږ هندوانه خپله صادره کړو او چې کوم د خارج نه کوم صادرات د هندوانو کېږي باید د هغې باندې حکومت لږ پابندي دې وخت ولګوي. په دې وخت کې چې زموږ فصل ورسېږي د نور خارج ملکونو نه صادرات کېږي، هغه د موږ دپاره ډېر مشکلات جوړوي. خدمت میکنم، در وطن خود کار میکنم، از این خیلی من خوشحال هستم. اما خواهشمندم به دولت فعلی، به دولت خود ای است که وقتی که حاصلات ما مردم میرسه، حاصلات مثالش از کشاورزی از ایران صادر میشه، در وطن داخل میشه، از پاکستان هندوانه میاد، از تاجیکستان میاد، دیگه حاصلات ما را قیمتش به پایین میاره. په ورته مهال مزدورکاران وایي چې د هیواد په دې بد اقتصادي وضعیت کې دا هم غنیمت ګڼي چې دوی ته د کار فرصت برابر شوی. دوی په ټولو تجارانو غږ کوي چې دلته په هیواد دننه د سرمایه ګزاري وکړي ترڅو له یو لوري خلکو ته د کار زمینه برابره شي او د بل لوري به د هیواد اقتصادي وضعیت ورسره پیاوړی شي. او مخکې منګه تیر کال مخکې په دغه کې مسافري کوله، په سعودي کې مزدوري کوله، اوس الحمدلله خوشحاله یو. دلته کانال کې چې د پالیزونه کرل شوي دي او خپله مزدوري حساب کتاب دلته د ډېرو غریبانانو دپاره زمینه مساعده شوې ده، بس د پالیزونو کې خپله مزدوري کاروبار کوي الحمدلله. تنه مو دا ده د مالداره خلکو نه، پیسهداره خلکو نه چې دلته سرمایه‌ګزاري وکړي او دلته د غریبانو ته د کار زمینه برابره کړي. او دلته زیات خوشحاله مثال دا مخ دا دشت هر څه بیکاره بیروزګاره پراته، مثال حکومت چې سقوط کړی کار روزګار هغه د دا وختونه باید دلته خپل عوامو ته کار جوړ کړي. ټول بیروزګاره دي، مثال کار روزګار نشته، تک زمینه برابر کړي. مثال ډېرې دښتې دي افغانستان کې چې باید آبادې کړي. د ننګرهار د کانال رئیس بیا له ژوندون سره په خبرو کې وویل چې د کانال په 3,000 جریبه ځمکه سږکال هندواڼې کرل شوي چې د اټکل له مخې به 15,000 ټنه حاصل ورکړي. د ژمنه کوي چې کروندګرو ته به د بازار پیدا کولو کې نه ستړي کېدونکي ګامونه اخلي. چې تقریبا 3,000 خوا جریبه ځمکه د هندوانو فارمونه پالیزونه جوړ شوي دي. د اټکل د مخې به 15,000 خوا ټنه هندوانه ترې ترلاسه شي. نو طبیعي خبره ده چې حاصلات منتها حاصلات ایجادول کمال نه دی، حاصلات مصرفول لوی کمال دی. اوس چې په لاس کې موږ کوم لرو نو دا خو زموږ د هیوادوالو خپل ضرورت دی. بهرنی بازار به شاید فلحال دپاره لا ضرورت نه وي. نو دا چې موږ خپل مال دپاره بهرنی بازار غواړو، داسې یو بهرنی نه د خپلو مالونو دپاره بازارونه غواړي. افغانستان یو زراعتي هیواد دی چې ډېر وګړي په زراعت بوخت دي چې له همدې لارې خپله روزي پیدا کوي. خو په دې برخه کې کم پوهاوی او وروستي تحولات د دې لامل شوی چې په دغه برخه کې کمرنګي رامنځته شوي. خو بزګران له دولته غواړي چې په دغه برخه کې ورسره مرستې وکړي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو تلویزیون، ننګرهار. د کانونو او پټرولیمو وزارت عواید ډیر شوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیمو وزارت په تیرو 9 میاشتو کې د عوایدو ډیرېدو خبر ورکوي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز له پټرولیمو وزارت څخه په نقل سره ویلي چې د اسلامي امارت تر راتګ وروسته دغه وزارت نږدې 10 میلیارډ افغانۍ عواید راټول کړي دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 10 ورځو کې دې ادارې 800 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په ورته مهال د یاد وزارت چارواکو ویلي چې عواید یې مخ پر ډیریدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کانونو او پټرولیم وزارت ډیری کانونه داوطلبۍ ته سپارلي دي. د نجونو زده کړه د افغانستان د راتلونکي اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږۍ کوونکې اداره اوچا وایي د متوسطې او لیسې دورې زده کړو ته د افغان نجونو لاسرسی د بشري حقونو موضوع او د ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره یوه اړتیا ده. د دې ادارې رئیس ایزابل موسارد کارلیسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې زده کوونکي د راتلونکي انجینران، ډاکټران او ښوونکي دي. د ویلو ده چې د روان ښوونیز کال 2 میاشتې په پای ته رسېدو دي، خو تر اوسه په هیواد کې تر 6 ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. اسلامي امارات د ښوونیز کال په پیل کې تر 6 ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه چې دا تصمیم د نړیوالې ټولنې له جدي غبرګون سره مخ شو. بهر ته د زده کړو لپاره 100 تنه تللي استادان بیرته راستانه شول. لوړو زده کړو وزارت د هغو 100 تنو استادانو هرکلی کړی چې د لوړو زده کړو لپاره بهر ته تللي او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. له دغه وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه استادان په بهرنیو هیوادونو کې د لوړو زده کړو تر بشپړولو وروسته هیواد ته راستانه شوي دي. په همدې هدف په جوړه شویو مراسمو کې د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقي حقاني له راغلو استادانو غوښتي چې افغان محصلین په دیني او ملي مفکوره وروزي چې په دې سره ټولنې ته په ملي او دیني ارزښتونو سمبال شخصیتونه وړاندې شي. دا استادان پر داسې مهال تر زده کړو وروسته هیواد ته راځي چې د سیاسي تحول پر مهال د پوهنتونونو ډیری استادان له هیواده وتلي دي. تر دې وړاندې لوړو زده کړو وزارت د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د پوهنتونونو استادانو لپاره بستونه اعلان کړي وو. له ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې د ژوندون د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو پورې رب سپارم ښې چارې.